نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یو پیشنگوئی ور کړی دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه داسې قوم پیژنم الذين يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال هغوی براشي د قیامت په ورځ باندې او نیکۍ به ورسره دومره لکه د غرونو برابر فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا الله تعالی باغا یو ګرتی جوړ کی یو دوره بتی نه جوړ کی او داسې به ختم شي لکه خوره پرته ده اوس چې هوا پیراله ویلو زوله نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کم خلق دي وی دا هغه خلق دي اذا خلو بمحارم الله انتهكوها نیک اعمال خو کوي د غرونو برابر دی او د حدیث کې راځي د تهامه غر په برابر چې تهامه یو غټ غر دی 100 کیلومتره مزل بکیږي داغي خواته غرونه برابر اعمال کړي لیکن چې کله ځان د شو نو بیا څه کوي ګناهونه کوي دا حدیث د دې وخت سره تعلق ساتي هغه وخت کې د صحابه وخت کې سره ځان ته شوی وي او کمرې بند کړي وي بس ګناه کړي وي غیبت به کړي وي ځان سره غیبت هم نه کیږي دا د دې زمانه سره تعلق ساتي دې زمانه کې چې یو طالب کمره ځان پسې بند کړي او ځان ته کینی یا بستر راواچي او موبایل راو باسي او موبایل کې بیا دا ګناهونه ګوري دا الله نه ير نه کوي خوف خدای په زړه کې نه نو د دې په سبب باندې د غټ غټ عملونه برباديږي د بخاری ویلي د ترمذی ویلي د مشکات ویلي د اشراق کړي د روجي نیولي دا به عمرې تتلي لیکن د دې عمل د وجنا د عمل برباديږي لہذا خپل ځان د صحیح او یوازې شي نو ګناهونه مکوي موبایل کې غلط کارونه مګورئ هغه مشهور دعا د دعا ځان سره یاد کړئ اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي یا الله زما پټ زما د ښکار حالت نه ډیر بهتر کی او وجعل سريرتي واجعل علانيتي خيرا اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا یا الله زما پټم د ښکارا حالت نه ډیر خکی نن خو مونږه ښکارا خخیو هر چا ته ښکارو هر څوک عزت کوي لیکن چې ځان ته شو پټ شنو به ګناهونه کوو دا الله تعالی نه دا دعا کوي او بار بار کوي اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا نو دې حدیث کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوئی کړی دا دغه وجنا علما فرمایي چې قران او نبی عالمیم دی او دائمیم دی 1400 سال پس د دې حدیث هغه مصداق موت ته مخې ته راغی او د قشان د دې حدیث یو مصداق دا هم دی چې یو سره بلار شي حج ته بلار شي عمرې ته بلار شي صدقه به ورکي دا یو لوی عمل دی د غر برابر عمل دی لیکن تصویران به وستي چې کله ځان ته سوشل میډیا کې به د عمرې تصویر ورکي چې فلانین عمرې ته تللی دی حج ته تللی دی صدقه یې ورکړه خپل عمل د ریا د وجنه برباد کړي لہذا د الله تعالی قدر پیژندل پکار دی مونږ عمل د الله دپاره کوو د تربورانو دپاره نه کوو نه د ملګرو د ښودنې دپاره کوو نه دنیا ته ځان ښایو الله د پاره دې کړې عمرې ته ځان سره د کیمرې موبایل مو وړه حج ته ځان سره د کیمرې موبایل مو وړه صدقه ورکې تصویر مو باسا د الله د پاره ورکې الله ته ګوري لہذا عمل کول ګران کار دی لیکن یو عمل انسان وکي ضایع شي دا ډېر د نقصان خبره ده ډېره د نقصان خبره ده مونږ او تاسو ته پکار دي چې کله مونځ وکړو تلاوت وکړو درس وکړو بیا الله ته جړا وکړو لکه ابراهیم علیه السلام کعبه جوړي دې سیرت زموږ استاد لپاره څه شی دی نبی پاک علیه السلام زندگی د مخکینی انبیاء زندگی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د ژوند تیرولو ښایسته نمونه دا به ګورو د قشان بزان جوړو کامیابی